السلام علیکم ورحمت الله. یو ماشوم راوستی و د یوې هفتې او دا هغه زیړی و چې هغه ته مونږ د پاسه بلب لګولې 100 واټ او دا د زیړي علاج دی. شکر دی چې د ماشوم زیړی خطرناک نه و نو دغه بلب ته ضرورت هم نشته دی، خو چې مشرانو ورته ویلي دي دا بلب یو نه 1000 بلبونه ورته ولګوئ هېڅ قسم فایده نه کوي او نقصان هم نشته، خو مور پلار به ورسره ویښ وي، ماشوم به ویښ وي. په رڼا کې ماشومان اوده کېږي نه. د ماشومانو زیړی دوه قسمه، یو زیړی به بالکل بغیر خطري وي او هغه به هېڅ قسم له علاج نه غواړي. دویم زیړی دی هغه به د حد نه زیات خطري وي او هغه به 2 علاجونه غواړي. یا به هغې ماشوم ته لایټونه لګوي او هغې ته وایي فوټوتراپي، او هغه په اسپیټال کې اودي راډونه دي او هغه ډېر ګران دي، خو هغه د دې علاج دی هغه دا خطرناک زیړی بغیر خطري زیړي ته بدل کی او په وړو بولو او په لویو بولو کې د وجود نه بهر ته وځي. دویم علاج په دې نوم کې وینه بدلول دي، هغې ته وایي ایکسچینج ترانسفیوژن. هغې فیصله ډاکټر کې چې د دې څومره لیول دی او په کم یو سره ښه کېږي. که چیرې په ټایم باندې د دې خبرې علاج ونه شو او زیړي د ماشوم دماغ له نقصان ورسو، هغې ته وایي کرنیکټرس، د هغې واپسي بیا نشته دی. دغه ماشوم به معذوره پاتې شي، لکه اورېدل به یې نه، لکه ټول به داسې رپیږي، په خبرو به یې څوک نه پوهېږي، یا به ګرځي معمولي شانتې، یا به په تکلیف سره ګرځي، یا به مکمل په کټ باندې پروت وي او دې ته وایي پوسټ کرنیکټس سی پي. په دې زیړي کې د دنیا یو قسم له دوایي هم کار نه کوي. تاسو ته په کور کې مشران وایي چې سیکان ډراپس راوړئ یا وایډلین ډراپس راوړئ، د ډاکټرۍ په یو کتاب کې دا شی نه دی لیکلی چې دله دا قطرې ورکوي. بیا که چیرې په سهار کې او په مازدیګر کې زیړی نور موجود وي او موسم ښکلی وي، یخني نه وي، نو د نیمې ګنټې 40 منټو دپاره مکمل بربنډ دا ماشوم نور ته ور واچوئ چې دا لایټ پرې لګي، نو هم د زیړي د کمېدو چانس ورسره شته دی. او مور باید د یو قسم شیز نه پرهیز نه کوي، ځکه چې مور پرهیز کوي نو پی به کمیږي، نو چې پی کم شي نو زیړی به نور زیاتېږي. مور به هر څه خوري چې پی زیات شي، نو د وړو بولو د لویو بولو په لاره باندې به زیړی وځي. زیړو سره ټوکې مه کوئ او دا بره راټ کار نه کوي، هسې په ټایم مه خرابوئ. سلام علیکم.